السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی تواب خان ټیکنیکل، نو ضروري در سره سبسکرایب کړئ. په دغه سبسکرایب په علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دې په خوا کې چې بیا کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو بیا هغه ووهئ. زموږ لږ څه انټرنیټ سلو ده، خیر وبښئ دغه ده راغلو. نو دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووایئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، ډېر مهم معلومات پکې کې دي. دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او دا زما بل چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغسې د یوټیوب د فیسبوک په اړوند هم ډېر معلومات دي او الکترونیکي تذکرې په اړوند دي. هر رقم معلومات زموږ په چینل کې شته. تاسې فقط زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ټول در سره وګورئ. او نن چې زموږ کومه یو موضوع ده، ډېره یو خاصه موضوع ده، نو موږ سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډېره یو ښکلې جالاناکه هر څه چې تاسو ورته وایئ، ډېره یو مهمه موضوع ده، نو موږ سره تاسو دا ویډیو وګورئ. هغه چا دپاره ده څوک چې سلام سیم کارت لري، څوک یې چې نه لري هغه دې هم اخیستی شي. شبکې ته دې ورشي، هلته په 100 افغانۍ دي. نو که تاسو یې په صرافۍ کوم ځای کې واخلئ هلته بیا په 3.5 دي، خو شبکه به یې ټوله کې ښیي ځکه چې 100 افغانۍ د سیم کارت یې. نو رابه موضوع به ډېره نه غټوو. زموږ دغه موضوع ده 10,000 دقیقې او 15 GB انټرنټ موږ په څو افغانۍ لاسته راوړی شو. سلام نه، موږ باید فکس 200 افغانۍ سلام ته اضافه کړو. موږ دغه 10,000 دقیقې او 15 GB انټرنټ لاسته راوړی شو. نو دا څنګه کولی شو؟ نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټوو. راځئ نو ګرانو ملګرو، لکه څرنګه مې چې تاسو ته مخکې وویل 10,000 دقیقې او 15 GB انټرنټ چې هر څه ته کار کوي انټرنټ، یعنې 10,000 دقیقې چې دی فقط سلام نه سلام ته دی، او د 15 GB انټرنټ چې ده دا فقط هغه یعنې هر څه ته کار کوي، یوټیوب ته هم فیسبوک ته دغسې انټرنټ ته ده. نو دغه ډېر یوه ښه ارزان ترینه وړاندیز ده چې ما تاسو ته پیدا کړو. زه تر خبر شوم، له سیمې ویډیو تر جوړه کړه چې تاسو هم تر خبر شئ او ګټه تر واخلئ. که څوک سلام سیم کارت نه لري نو شبکه کې هغه شته، هلته دی واخلي. شبکه کې شته ځکه چې هلته ارزان هم دي. داسې صرافۍ شیانو کې واخله، هلته بې قیمته وي. نو شبکې ته لاړ شئ، 100 افغانۍ د سیم کارت. نو رابه شو دا وړاندیز اوس څه رقم ته وړاندیز ده. نو دې وړاندیز یو بله مهمه خبره زه تاسو ته کوم. دا وړاندیز چې دا فقط د روژې په ورځو کې کار کوي، نور داسې نورو میاشتو کې کار نه کوي. فقط د روژې په میاشت کې، هره روژې په میاشت کې دا وړاندیز کار کوي. نو ما خبره دغه کوله چې دا په نورو میاشتو کې کار نه کوي، فقط د روژې په میاشت کې کار کوي. او دا ډېر ښه یو ښه وړاندیز ده. که روژې میاشت وي که هره میاشت وي، خو دا ښه وړاندیز ده، موږ به یې فالوو ځکه چې ارزان ترینه وړاندیز ده. نو دا چې روژې په میاشت کې کار کوي، نو روژې په میاشت کې خو یا ښه ده. خو رابه چې زه به یې اوس تاسو ته طریقه د فالول یې وښیم چې څنګه فعالیږي. نو تاسو به راشئ، اول کوډ چې وهئ تاسو د سلام هغه ودرېږئ، تاسو به 240 ووهئ. دغه باندې چې تاسو 240 ووهلو، دې ته به اوس موږ چې ورلیکو چې موږ فعال شي. ما تیار فعال کړی دی، بیا یې نه راته فعالوي. نو موږ چې دې شبه هغه 240 مو ووهلو، بیا به تاسو دلته راشئ، ای به ولیکئ، فاصله به ورکئ، 115 به ولیکئ. دا چې تاسو ولیکلو نو تاسو به یې ور ولیکئ، نو تاسو ته فعالېږي همدغه چې مخکې ما تاسو ته وښودو. 10,000 دقیقې او 15 GB انټرنټ په دغه کوډ سره فعالېږي. دلته مې هم چینان لیکلی دی، دغه ده ما ور لیکلی دی، خو ما فعال کړی دی، بېرته یې ما ته دا را لیږلی دی چې تاسو بیا نه شئ فعالولی. نو دا قانوني ده، یعنې غیر قانوني کار نه ده، دا سم صحیح قانوني کار ده. نو دا یو ښه د سلام یو ډېره ښه هغه دغه خبره کې ده. یعنې ما ځکه خپله هم سلام واخیستو چې دغه وړاندیز لرئ. که د روژې میاشت کې که هره میاشت کې، خو دا یو ډېر ښه وړاندیز ده چې موږ ته د
سلام شبکې راکړې ده. ډېر یخه وړاندیز ده، خو روژه خو هسې نه هم راځي په مونږ باندې. نو روژه کې مونږ دقیقې هم پکې فعالولی شو او همداسې 15 GB نه هم ګټه اخیستی شو. نو زه به ویډیو ډېره نه غټوم، فقط مې تاسو ته دغه ښودل چې تاسو به هیله لرم چې تاسو به یاد کړی یې. که یاد کړی مې وي خو دا ویډیو هرومرو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، چې ځکه چې دا یو ډېر ښه خاص وړاندیز ده. که شیر کوئ نه خیر ده، کوډ یې ورته وښایئ چې دی هم فعاله کړي، دی هم ور تشویق کړي دې ته چې دغه فعاله کړي دا وړاندیز. ډېر یو ارزانه وړاندیز ده، 15 GB او 10,000 دقیقې د مونږ چې په د نورو سیم کارتو کې دقیقې فالو، تاسو ته به خپله هم پته وي چې څومره قیمت یې دي. خصوصا په اتصالات خو بیخي قیمته دي، په 200 روپیه 200 دقیقې درکوي، که څومره 2000 دقیقې درکوي، زه فکر کوم په 200 افغانۍ. نو مونږ چې دغه فعال نه کړو نو مونږ به چیرې فعالو. خو همدغه یو ډېر ښه وړاندیز ده. تاسو څخه هم هیله کېږي چې تاسو یې هم فعاله کړئ. فقط 100 افغانۍ یو سیم کارت واخلئ، بس شبکه کې واخلئ په 100 افغانۍ ده. نو که تاسې په صرافۍ کې اخلئ بیا په 3,500 ده، ځکه چې ما ته خپله هم پته لګېږي، ما خپله هم بیه کړې ده. نو ویډیو به ډېره نه غټوم. نو که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته داسې ښایسته ویډیوګانې په وخت سره چمتو کوي. او که تاسو تر اوسه پورې دې ویډیو ته لایک نه یې ور، ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. که تاسو کوم نظریات، کوم مشکلات لرئ، موږ سره په واتساپ کې هم شریکولی شئ او کومنټ کې هم شریکولی شئ. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، نو زه به تاسو ته خدای پاماني وکړم. تر بیا ښې چارې، خدای په امان.